د خپل درس په سلسله کې به نن ورځ انشاءالله د اسلام د عباداتو د جملې نه د یو بل عبادت په اړه باندې غږیږو چې هغه زکات دی. الله متعال په قرآن عظیم الشان کې کله هم چې د لمانځه یادونه کړې ورسره متصلې د زکات یادونه کړې. د سورة بقرې لومړنیو آیاتونو کې الله متعال د مؤمن د متقي صفت چې بیانوي فرمایي چې الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، چې ایمان بالغیب لري، مونځ ادا کوي او څه چې الله ورکړي دي د هغې نه انفاق کوي. د مخکنیو انبیا علیهم الصلاة والسلام په اړه باندې همدغه ارشاد شوی قرآن عظیم الشان کې چې هغوی به خپل قومونه خپلې کورنۍ هغوی ته به د لمانځه او د زکات امر کاوه. وکان یأمر اهله بالصلاة والزکاة. علماء کرام لیکي چې دغه دواړه اصطلاحات چې د لمانځه ودرول او د زکات ورکول په قرآن کې بار بار سره پیوسته او یو ځای راغلي، دا په حقیقت کې د دوه ډوله عباداتو یادونه ده. زموږ فقها عبادتونه درې ډولو ته تقسیموي. یو هغه دی چې محض بدني عبادات دي چې بدن باندې ادا کېږي، مال ته پکې اړتیا نه وي، لکه لمونځ. دویم قسم مالي عبادات دي چې هغه د مال په واسطه ادا کېږي، لکه زکات. او دریم قسم هغه عبادات دي چې شریک دي، هم پکې مال لګېږي او هم بدني ستړیا پکې ده، لکه حج. نو اصلا عبادات هم دا دوه ډوله دي، دا دریم خو شریک دی. نو کله چې الله متعال د یقیمون الصلاة خبره ذکر کوي، اشاره ټولو بدني عباداتو ته کوي، او کله چې د زکات خبره ذکر کوي، اشاره ټولو مالی عباداتو ته کوي. استاد قرضاوي رحمه الله ژوندی دی الله لري، د هغه دغه داسې ده چې هغه وایي چې اقامت صلات په حقیقت کې دا د الله سره د رابطې رمز دی. هغه عبادات چې د انسان رابطه د الله سره جوړوي د هغې رمز دی. او ایتای زکات په زکات ورکونه دا د انسانانو په منځ کې د روابطو جوړونکی دی، یا په بل تعبیر باندې د اجتماعي عدالت د قیام ضامن او ساتونکی دی. په دې اساس بار بار دا د زکات مسئله په قرآن عظیم الشان کې ذکر شوې ده. دا کوم آیت کریمه چې مخکې ما ولوسته، په دې آیت کې الله متعال د زکات مستحق افراد په ټولنه کې د هغې یادونه کوي. اته ډلې دي، خو د زکات نه تعبیر په صدقاتو سره کوي. انما الصدقات للفقراء. صدقه اصلا په عربي ژبه کې د رښتینولۍ نه اخیستل شوې ده، او دا زکات ورکول، خیراتونه ورکول، صدقات ورکول، دا په حقیقت کې د انسان د ایمان د رښتینولۍ دلیل دی. نو ځکه ورته صدقه وایي. همدې وجې نه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصدقة برهان. بلکل واضح وایي چې صدقه دلیل دی ستا د ایمان د رښتینولۍ. که څوک صدقه ورکوي، خیرات کوي، نو هغه په حقیقت کې په خپل ایمان کې رښتینی دی. بیا په شرعي اصطلاحاتو کې صدقه تقریبا په درې ډوله مسائلو باندې اطلاق شوی. یو اطلاق د صدقې عام دی چې د هر خیر کار ته صدقه ویل شوی، هر خیر کار. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علی کل الناس صدقه. بل روایت کې راځي چې علی کل سلامه من الناس صدقه، چې د هر انسان په بند باندې، مفصل باندې په هغه صدقه واجبه ده. صحابه پوښتنه کوي چې یا رسول الله، که چېرې چا سره مال نه وي نو خیرات به څنګه کړي؟ دا خو ډېره سخته شوه. عام
تصور د صدقې په اړه همدا و چې مال ورکول دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې نه يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق لاندې شي کار دی وکړي روزګار دی وکړي پیسې دی وګټي ځان ته دې خرچ کړي ځان ته دې ګټه ورسي او بل چاته دې ورکړي صحابي ورته وایي چې یا رسول الله فإن لم يستطع کدا مو نشي کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې يعين ذا الحاجة الملهوف په ټولنه کې یو اړمن انسان یو زبل او په اصطلاح یو هغه څوک چې بېوسه وي د هغه سره د مرسته وکړي دا د لپاره صدقه ده ګورې مطلق د خیر کار ته صدقه ویل شي صحابي ورته وایي چې یا رسول الله که دا مې ونه شو کړی رسول الله سلام فرمایي چې یأمر بالمعروف په نیکۍ د امر وکړي دا صدقه ده صحابي وایي چې دا مې ونه شو کړی ینهى عن المنکر خلک د بدۍ نه منع کړي صحابي وایي چې یا رسول الله دا مې ونه شو کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروستی شی ورته وایي چې بس خپل شر د خلکو نه بند کړي چاته د ضرر نه رسي دا ورته صدقه ده دا ورته خیرات بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په لاره کې روانې اغزی د لارې نه لرې کړه تیږه د لارې نه لرې کړه دا صدقه ده یو سړی دی بار راولېدلی دی چې بار د ورسره په سورلۍ بار کړ دا ورته صدقه ده نو په دې احادیثو کې د صدقې اطلاق مطلقاً د خیر په هر کار باندې شوی دی هر کار باندې دویم اطلاق د صدقې هغه مطلق همدان مالی انفاق باندې شوی مالی خرچه باندې څوک چې مال ورکوي په نفلي شکل وي او که په فرضي شکل باندې وي عام اطلاق شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابي پوښتنه کوي چې یا رسول الله أي الصدقة أفضل بهترین صدقه کوم یو ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر چې ته په داسې وخت کې مال خرج کې روغ رمټې او زړه کې د بخل هم راځي او مال هم نوی نوی د امید د ده چې بس مال به مې زیات شي شتمن به شم او که دا مال چاته ورکړم نو کیدای شي ویره د دې در سره وي چې نسبت به شم خو په دې وخت کې چې ته مال خرج کې د الله په لاره کې انفاق وکړې نو دا بهترینه صدقه ده بل حدیث کې د همدې سوال جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا داسې فرمایي چې صدقة الرجل على اهله یو سړی په خپله کورنۍ باندې خرچه کوي او دې خرچې ته صدقه ویل شوې ده بهرحال د نفلي صدقاتو باندې د صدقې اطلاق ډېر زیات دی په احادیثو کې په قرآن کې هم راغلی او دریم اطلاق د صدقې هغه په فرضي زکات باندې شوی چې دا کوم آیت ما ولوسته دلته د صدقاتو نه مراد فرضي زکات دی ځکه چې الله وروسته فرمایي فریضة من الله چې دغه زکات ورکول د الله له پلوه په انسانانو باندې فرض دی دوی باید دا زکات ورکړي د زکات فضائل هم احادیثو کې ډېر زیات بیان شوي دي او د نه ورکولو سخت وعید هم بیان شوی دی څوک چې زکات نه ورکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو مالداري وه د خلکو اوښان او ګډې او دا شیان یو حدیث دی متفق علیه حدیث دی باندې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی اوښان لري زکات پرې واجب دی او دا زکات نه ورکوي نو د قیامت په ورځ به دا سړی پړ مخې وغورځول شي او دا اوښان به د ده چې څومره اوښان یې درلودل دا به راځي او دا سړی به د خپو لاندې کوي همداسې به پرې ګرځي او همدغسې حلقه به د اوښانو جوړه کړي وروستی اوښ به د ده لا خلاص شوی نه چې هغه لومړی بېرته ورته رارسېدلی او دا تر څو پورې چې ده سره حساب او کتاب کېږي نو دا به همدغسې حالت باندې پروت وي همدغسې حالت باندې به پروت وي د مال په اړه باندې چې کوم مال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې نه به یو خطرناک
مار جوړ شي او خمار به ترې جوړ شي او ده پسې به منډې وي منډې به وي زغلې به ورپسې او دا به ته منډې وایي او هغه به ورته چیغې وایي چې انا کنزک انا مالک زه ستا مال یم زه ستا ما خزانه یم چې تا پټه کړې وه زکات دې نه ورکاوه داسې به ورپسې او هغه به چیچي وخت په وخت دې حدیث کې مختلف نورو دغه هم راغلی دي آیت کریمه کې الله متعال په دې سورة توبه کې فرمایي چې ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا زکات مال چې د په دنیا کې چاته نه دی ورکړی دا به ګرم کړی شي د ده شا د ده تندی به په ده باندې داخل کېږي او ورته به ویل کېږي چې دا مکه ستا خزانه وه اوس سکه د دې عذاب دا عذاب ته اوس سکه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ته یو بانډچي راغی ورته وایي چې د الله د رسول صحابي پوښتنه دې کوي چې د دې آیت معنا څه شی ده إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ورته فرمایي چې دا د هغه چا په اړه باندې دی چې هغه مال لري خزانه کړی کنز کړی او زکات یې نه ورکوي دا د هغه چا په اړه باندې دی چې زکات یې نه ورکړی نو مال بیا دغسې ورته قیامت په ورځ ګرمېږي او دا به بې داخل کېږي البته چا چې زکات ورکړ پکې ادا کړ د مسکینانو حق د خپل مال نه جدا کړ نو دې ته الله متعال ډېر زیات اجرونه ورکوي ډېر زیات اجرونه یو حدیث کې فقیر صحابه راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته شکایت کوي چې یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور د شتمنو خلکو ټول اجرونه زموږ نه واخیستل زموږ باندې منځونه کوي د خیر کارونه کوي خو دوی پیسې لري او موږ یې نه لرو دوی خیراتونه کوي او موږ یې نشو کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې یو شی درته ښیم دغه کار کوئ نو نور خلک به تاسو ته په دې کې نشي رارسېدی 33 زره د مانځه پسې سبحان الله 33 زره الحمدلله او 33 زره الله اکبر وایي بس دغه ستاسو دپاره ډېره ستره شتمني ده څه موده تېره نه وه چې مالدار او شتمن صحابه هم خبر شول هغوی هم شروع وکړه دا فقیران بیا راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله اوس خو هغوی هم شروع وکړه اوس به څه کېږي صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء اوس نو د الله فضل دی چې چاته یې ورکړی دی کې تاسو ورسره سیالي نه شئ کولی بس د الله فضل دی چې هغوی ته الله داسې یو دغه ورکړی یو بل حدیث کې متفق علیه حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا چې سخي انسان دی د هغه مثال او د بخیل انسان د دې دواړو یو مثال بیانوي مثل المنفق في سبيل الله والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد چې د دواړو مثال د دوه داسو انسانانو په شان دی چې د زغرو چې د اوسپنو زغرې اغوستې دي اوسپنو زغرې او د غاړې نه نیولې تر سینې پورې دغه ځای پورې دا زغرې دي نور بدن د دوی لوس دی بربنډ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې نفقه کوي د الله په لاره کې خرچه کوي نو هر پیسه او هر درهم او پیسه چې ورکوي د هغې په نتیجه کې دغه زغرې همداسې راسپړل کېږي تاسو به دا ځینې پایپونه لیدلي که نه داسې سره ورغلي خو چې کله کش کړي هغه غټېږي که نو دا زغر هم دغسې پراخېږي تر دې پورې چې د انسان ټول عورتونه پټ کړي په ټولنه کې د ده نیمګړتیاوې دي انسان دی کمزوری دی مشکلات لري ستونزې لري دا ټولې نیمګړتیاوې د دې صدقې او د خیرات په وسیله باندې پټې شي حتی په حدیث کې دا راځي چې دومره دا زغرې د دې غټې شي چې شاته ځان پسې راکاږي او شاته چې کوم د ده د قدمونو آثار دي هغه هم د منځه وړي
حدیث معنا دا ده چې که چېرته دا سړی مړ کېږي هم د مرګ نه پس هم که د ده نه کوم بد کار شوی وي یا غلطي اشتباه ترې شوي وي نو خلک وایي چې دا ډېر سخي انسان و دا ډېر نیک انسان و ډېره خیراتونه او صدقې کوله نو د هغې په نتیجه کې بیا د ده هغه بد کارونه هم نه یادوي فتعفو اثره د ده نه شاته چې کوم هغه د قدم د پل کوم آثار پاتې دي هغه هم ورسره لرې کړي دا د منفق انسان مثال دی چې د الله په لار کې خرچه کوي او څوک چې د الله په لار کې خرچه نه کوي د هغې مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همدغه زغرې دی همدغه اندازه باندې کله چې بیا د انفاق ځای راشي د ده نه غوښتنه وشي چې هلکه د الله په لار کې خرچه وکړه یا دا چې په خپلو سترګو باندې ګوري چې دغه ځای کې د الله د خوښۍ په اساس باندې خرچه په کار ده خو دا لاسونه تړي لاسونه نیسي انفاق نه کوي نو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا حلقې به یو بل کې نورو پسې همداسې کلکې شي همداسې به کلکېږي تر څو پورې چې دا مرۍ داسې کلکه ونیسي بیا به لاندې هم نشي کتلی په دې دنیا کې به د ده زندګي تنګه شي نه به په کوڅه باندې تلی شي نه به په سړک تلی شي د هر چا نه به ډارېږي د هر چا نه به ویرئ او لاندې عورتونه به یې ښکاروي هر څوک به ورپسې غږېږي هر څوک به ورپسې سپکې سپورې وایي هېڅ انسان کامل نه دی نو ډېر عجیب مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی هغه څوک چې صدقه کوي د هغې مثال دا ده چې صدقې باندې د ده ټول عیوب او هغه څه مشکلات چې دي هغه ټول به پټېږي او چې څوک یې نه کوي نو الله جل جلاله دا بیا رسوا کوي هغه به د هر چا نه ویرېږي هغه به دا ژوند یې تنګ وي مرۍ کې دا خپل بخل ورته په مرۍ کې داسې شي چې بیا حرکت هم نشي کولی همدې وجې نه قرآن عظیم الشان دا د نفاق د منافق نښه ښودلې ده ولا ينفقون الا وهم کارهون چې که چېرته د نفقې زیات راشي بس د شر نه نفقه کوي خو د زړه د اخلاصه نفقه نه کوي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم منافقان یو د بل نه دي یو د بل دوستان دي د نیکیو نه منع کوي بدیو باندې امر کوي او لاسونه کلک نیولي دي لاسونه کلک نیولي د یهودو په اړه باندې الله متعال فرمایي چې دوی به الله والعیاذ بالله هغه ته به ید الله مغلوله دا صفت به کوي چې د الله لاسونه تړلي دي الله فرمایي چې غلت ایدیهم خپل لاسونه تړلي دوی بخیل دي دوی د مال سره ولتجدنهم احرص الناس على حیاه دوی ډېر زیات حریص دي د مال او د شتمنۍ په اړه باندې نو عزتمندو د مال د انفاق او د خرچې په اړه باندې دا هغه سخت وعیدونه دي خطرناک حالات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي دي الله متعال په قرآن کې د هغې حالات موږ ته بیان کړي دي او بل طرف ته بیا اجرونه هم دي ثوابونه هم دي چې کله څوک انفاق کوي نو دا د الله فضل دی الله جل جلاله دې ته په هره صدقه باندې مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء چې یو سړی خرچه کوي نو د هغې مثال الله فرمایي چې لکه د غنم دانه چې وکرله چې یوه دانې نه کله کله وږې راوځي او په هر وږي کې بیا 100 دانې وي نو 200 د یوه روپۍ ستا په 200 باندې او الله فرمایي چې والله یضاعف لمن یشاء الله د دې نه پورته ورته اجر ورکوي بل آیت کې فرمایي چې الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية چې پټ او ښکاره شپه او ورځ هغوی انفاق کوي الله وایي چې فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه به ویره وي نه به غم او غمجن کېږي نو عزتمندو دا هغه فضایل او ځینې دغه چې الله متعال او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د زکات په اړه بیان کړي اوس راځو د زکات کلمه ورونو په عربي ژبه کې دوه مشهورې معناګانې لري یو معنا یې ده رشد او وده نمو زکات په معنا د نمو او ودې رشد سره او دویمه معنا د زکات د پاکي پاکول وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم
زکات حکمت ته ګورو د زکات فلسفې ته ګورو دغه دواړه معناګانې پکې پرتې دي دواړه معناګانې وده په دې سره د انسان مال وده کوي په دې سره ټولنه وده کوي او په دې سره د انسان په نفس کې ښه صفات وده کوي درې شیان د انسان مال ور باندې وده کوي زکات باندې د انسان مال وده کوي همدغه مفهوم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما نقص مال من صدقه هیڅ مال د صدقې په اساس باندې نه کمیږي بلکې زیاتېږي الله پکې برکت اچوي برکت دوه ډوله ده یو ظاهري برکت ده چې الله په کاروبار کې مخکې بغیر د زکات نه چې نه ورکاوه زکات دې نه ورکاوه مثلا ستا عاید 10% و 12% کومه ورځ نه ده چې زکات شروع کړه عاید دې 10% ته رسېدلی 40% ته رسېدلی او موږ او تاسو الحمدلله مؤمنه ټولنه کې اوسېږو مؤمنان دي هغه خلک چې زکاتونه ورکوي هغوی بلکل عملا په خپل مال کې د هغې اثرات ګوري څوک چې زکات ورکوي الله هغې مال کې همدغسې برکت ده چې دا نه پوهېږي او دویم برکت معنوي برکت دی معنوي برکت دا ده چې د زکات په وسیله باندې که فیصدي د هماغه 10 او 12 ده خو ستا په کور کې ستا په کورنۍ باندې چې کوم مصیبتونه مشکلات ستونزې مرضونه دي هغه الله د زکات په برکت ستا نه لرې کوي نو هغه بې ځایه خرچې هغه الله ستا د دغه نه لرې کوي حد اقل لږ تر لږه خو دا وي چې زکات دې ورکړه الله به درته اولاد نیک او صالحه کړي هغه خرچه ستا اولاد بې ځایه کوي د هغې نه چې بد شي هم د انسان دپاره کله ناکله ډېره غټه ګټه دا د زکات هغه وده ده په مال کې چې الله د دې په نتیجه کې مال کې خیر او برکت اچوي الله مال پرې زیاتوي دا هېڅ قسمه په دې کې شک نشته دویم دا ده چې انسان په نفس کې ښه صفات وده کوي ښه صفتونه د انسان سره سخا جود انفاق دا ورسره ښه ښکاري بخیل انسان حتی په کفري ټولنه کې هم بد دی سخي انسان حتی په کفري ټولنه کې هم ښه دی مسلمانه ټولنه خو ناپرېږده نو کله چې یو سړی انفاق کوي کال په کال خپل مال نه زکاتونه ورکوي نفلي صدقات کوي نو د ده په نفس کې هغه د انفاق د خیر صفتونه د سخا او د جود هغه صفت پکې وده کوي رشد کوي دا انسان د ټولنې ته مفید او مؤثر ګرځي همدارنګه ټولنه وده کوي د زکات په ورکړې سره ټولنه وده کوي دا یو غټ اقتصادي مفهوم دی چې ټولنه څنګه وده کوي ځکه چې یو بنیادی خبر همدا ده کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم چې اسلام په دې تصور دی چې اسلامي ټولنه کې باید طبقاتي نظام نه وي اسلامي ټولنه کې چې یو سړی شتمن کېږي څومره چې ګراف پورته ځي نو هغه د مال نه باید زکات د لاندې خلکو ته ورکړي چې د لاندې خلک د ځان سره داسې راپورته کړي په ټولنه کې هغه خلک چې د کار توانایي لري انرژي لري خو هغوی پیسه نه لري شتمني نه لري نو دا زکات دا مالداره سړی چې کله هغه ته پیسې ورکړي نو دغه انرژي د انسان دغه انرژي هغه په ټولنه کې په کار ورځېږي کله چې په ټولنه کې په کار وغورځېده نو په دې سره ټولنه رشد کوي د اقتصادي ودې دپاره دوه بنیادي ستنې دي د اقتصاد په علم کې یو هغه بشري منبع ده بشري منابع دي او یو شتمني او سرمایه او پانګه ورته وایي پانګه په اسلام کې دا دواړه باید په کار واچول شي بشري منابع بشري قوت دا هم په کار واچول شي او هغه پانګه او سرمایه چې ده هغه هم باید په کار واچول شي او دې کې یو توازن باید وساتل شي چې دا متوازنه وده وکړي دا د اسلام د اقتصادي نظام ځانګړتیا ده په کمونیزم کې د بشري ځواک استعمال نه خو د پانګې استعمال نه ځکه تباه شو خلک او پانګوال نظام کې سرمایه‌داري نظام کې هلته د پانګې استعمال دی خو د بشري نیرو استعمال په داسې توګه باندې چې د بشري نیرو د خپلې خولې نه خپله ګټه وکړي داسې نه ده بلکې د پانګوال نظام کې د بشري نیرو نه چې استفاده کېږي د هغې ټوله ګټه چا ته ځي پانګوال ته ځي نو ځکه هلته ټولنه یو طبقاتي نظام سره اخته کېږي دا نن چې موږ وایو چې 95%
95% د ټولې نړۍ شتمني امریکې کې ده او بیا په امریکې کې د ډېرو محدودو د 1% سره د امریکې ټوله شتمني ده 99% شتمني ده دا هغه نظامونه دي چې دا به تباهۍ طرف ته انسان راکاږي نو کله چې زکات ورکول کېږي د زکات په نتیجه کې دغه تعادل ساتل کېږي دغه ټولنه هغه رشد کوي وده کوي نمو کوي او هېڅکله دا خو عام اقتصادي مسأله ده چې څومره په بازار کې پیسه چلش لري عمره وده رشد زیاتېږي او کله چې زکات ورکړه شي نو ډېر انسانان د هغه پیسه په کار واچوي هغه ټولنه ورسره وده کوي دا د ودې مفهوم د عزتمند دی دویم معنا د زکات په عربي ژبه کې هغه پاکي ده نو په دې سره یو طرف ته خو د انسان مال پاکېږي ځکه چې دا زکات دا د شتمن په مال کې چې څومره زکات فرضېږي په ده باندې دا د شتمن مال نه دی قرآن تعبیر دا ده چې وفي اموالهم حق للسائل والمحروم هغه ستا په مال کې د فقیر سړي برخه ده برخه داسې چې د هغه ملکیت دی هغه د هغه حق دی ته چې کله زکات نه ورکې په حقیقت کې تا په خپل مال کې پردی مال ګډ کړی دی او په زکات سره به ستا مال د پردي مال نه جدا شي ستا مال به جدا شي پردی مال به جدا شي دغه ته پاکي وایي دغه ته صفایي وایي تا خپل مال پاک کړ تا د په اصطلاح د بل چا د مال نه د خپل مال جدا کړ نو مال د انسان پاکېږي په زکات سره د انسان نفس پاکېږي د انسان نفس پاکېږي د بدو صفتونو نه د بخل نه د حرص نه د هغه صفاتو نه چې ټولنه د تباهۍ طرف ته راکاږي دا موږ او تاسو چې اوس په کومې بدبختۍ اخته یو دا بدبختي د انسان د هغه صفاتو په نتیجه کې ده چې دلته موجود دی بخل دی حرص دی د مال د دنیا سره مینه ده دغه نتیجه کې دا جنګونه دي دا جګړې دي دا بدبختۍ دي خو کله چې زکات ورکړه شي د زکات په نتیجه کې د انسان په نفس کې ښه صفتونه وده کوي او بد صفتونه هغه ته لرې کېږي پاکېږي او بل د پاکۍ مسئله دا ده چې ټولنه ورسره پاکېږي ټولنه پاکېږي د هر قسم بې عدالتیو نه د هر قسم جرائمو نه پاکېږي جرائمو نه کومه ټولنه کې چې زکات ورکول کېږي هلته د جریمې او هلته د جنایتونو ګراف ښکته کېږي ځکه چې هلته هېڅکله فقیر د شتمن مال ته غل نه بلکې فقیر دا احساس کوي چې دغه شتمن مال زما مال دی نو هغه فقیر د شتمن د مال ساتونکی شي هغه پیرهدار شي هغه ته ضرر نه رسي بلکې کوشش دا کوي چې هغه ته ضرر ونه رسېږي ځکه چې هغه چې څومره ګټي د هغې یو څو فیصدي ماته راځي نو په ټولنه کې د جرایمو د قتل د غلا د نورو سپکو د کارونو هغه ګراف ورسره راکمېږي پاکېږي نفس د انسان پاکېږي مال د انسان پاکېږي او ټولنه هم پاکېږي دا په دنیا کې نفس د انسان وده کوي ښه صفات همداسې مال یې وده کوي او ټولنه هم ورسره وده کوي دا په دنیا کې په آخرت کې په همدې شکل دی آخرت کې هم دغه شکل دی څوک چې زکات ورکوي د الله په لار کې انفاق کوي نو الله جل جلاله هغې ته چې کوم وعدې کړي د جنتونو یو حدیث بیا هماغه باندې بس کومه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ورځ یو اعرابي ورته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم روان نو د اعرابي دا بانډچي راغی د پیغمبر علیه السلام د اوښې دا ونیوله د واګون رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله لنډه لار راته وښیه جنت ته لاړ شم لنډه لار راته وښیه چې جنت ته لاړ شم نور ډېرې خبرې مې زده نه دي صحابه ورته وایي چې ما له څه چل دی لکه څه چل دی غوسه شول ورته صحابه چې دا څه یې شروع کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې عرب پرېږدئ دا د حاجت خاوند دی دا هوښیار دی بل روایت کې راځي چې دا هوښیار دی پوه سړی دی لقد وفق بل روایت کې داسې راځي چې ده ته د سمې خبرې توفیق ورکړل شوی دی پرېږدئ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الله عبادت کوه شرک مه کوه لمونځ د جنت لنډه لار بیا ورته وایي چې دا پرېږده اوښه مې پرېږده چې ځم د جنت لنډه لاره همدغه ده د الله عبادت او بندګي کوئ لمونځونه کوئ او زکات ورکوئ نو دې باندې به موږ تاسو
جنت ته ځو الله جل جلاله اسانه جنت موږ تاسو ته راکړی خو شیطان دی چې هغه موږ تاسو انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بل الله جل جلاله تاسو ته امر د څه شي کوي وعده د څه درکوي ان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شیطان د چې تاسو وایي چې لکه خرچه دی وکړه فقیر بشي پیسې به لاړ شي سما د چې پیسې دې وساتلې گاونډی دې درته وسغله په لاره ته تللی نه شي نو اوس د شیطان خبره هم درسته ده که د الله وایي چې ورکه ګاونډی ستا دوست شي کله دې دوست شي بیا آزاد په دې کلي کې عزتمن ګرځه عزتمن ځکه چې ټول به درته احترام هم کوي قدر به دې کوي نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د نیکیو توفیق را په برخه کې الله جل جلاله دې موږ تاسو کوم چې شتمن دي هغوی ته د ښه انفاق توفیق ور په برخه کې او کوم چې نسمن دي الله جل جلاله دې هغوی ته هم د ټولنې هغه اجتماعي آداب چې دي د هغې د رعایت توفیق ور په برخه کې او الله دې موږ تاسو د مصیبتونو له کړاوونو وساتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد